لرم سینه کې بیقراره زړګی لرم سینه کې بیقراره زړګی تا مې وجلې انتظار زړګی ولې ګیله د چا نه ولې وکړم ولې ګیله د چا نه ولې وکړم دی مې پخپله بې دباره زړګی ګله په ما پورې خندا مه کوه ګله په ما پورې خندا مه کوه هسې نه ستا هم شي بیماره زړګی ګران تې د کلي ژوند بهتر ګڼمه ګران تې د کلي ژوند بهتر ګڼمه چې مې تور شوی دی د ښاره زړګی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به خپرونه د ادبي ګلونو د نور کله په شان راغلي یو رحمان بابا سیمه راسره ناست یو ځوان فکر او زلمی شاعر عبدالغفار ګران صاحب خواله راغلي یو ملګرو زموږ مقصد چې کوم ملګری شعر لیکي په پښتو ادب کې لیک کوي د هغې خواله ځان رسوو نن راغلي یو په دې ګرمۍ کې موسم هم چونکې بدل شو نو راغلي یو حالات هم ډېر ښه نه دي عبدالغفار صاحب سره به خبرې اترې کېږي خوندور شعرونه به ترې هم اورو په موجوده حالاتو یې کم نظم لیکلی به ترې هم ریکارډ کوو نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ عبدالغفار ګران صاحب ته به خپل پروګرام کې هرکلی وایو عبدالغفار صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو ډېره مهرباني الله دې ستاسو عزت وکړي ستاسو د کیمرامین او ستاسو د پیج د ټولو مینوالو چې موږ له دومره ټایم راکوو زموږ د ما د ګډ کلام مو د ځان سره شریک کو او دا امر زموږ ځي ته راغلي نو ستاسو ډېره مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راوویسته ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه پوښتنې هم کوم ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو پروګرام په فارمیټ مطابق ټول لړومبی راسره خپل یو غزله مو شریک کړو نو ډېر زیات به خوشحال شو غزل دی وایي خدای گو چې اخلاص کوم ته څه وایې خدای گو چې اخلاص کوم ته څه وایې ورک ځان ته آواز کوم ته څه وایې ته مې حوصله شه د بدلون ځنې زه به امتیاز کوم ته څه وایې او نه خورمه مردارې د ټپوس په شان نه خورمه مردارې د ټپوس په شان نور نظر د باز کوم ته څه وایې مننه وایي نه وړمه ملنډې په پښتون پسې نه وړمه ملنډې په پښتون پسې زه پې اعتراض کوم ته څه وایې او پرې بږدو کلتور د مغربي خلکو پرې بږدو کلتور د مغربي خلکو درون پښتون لباس کوم ته څه وایې او نن درته توکل کوم ښه ګورمه نن درته توکل کوم ښه ګورمه ګران د ځان انداز کوم ته څه وایې ډېر ښکلی ډېر اعلی عبدالغفار صاحب ټول لړومبی ملګرو سره خپله لنډه غونته پیژنګلي وکړئ نو ډېره زیاته به ښایي زه جی نوم مې عبدالغفار دی او تخلص مې ګران دی په پېښور سیمه کې رحمان بابا سره نږدې اوسېږم د درزیتوب کار کوم او کوچې بازار کې زما مصروفیات دي ټیک دی جی پښتو ادب کې مو د شعر لیک کله نه شروع کړی دی نو دا هم راسره لږه ظاهره د پښتو ادب کې د شعر لیک د 2002 نه بس سما د ګوډه شاعري مې کوله چې کله معیار ته رسېدم نو قریبا چې د 7 کاله په دې کې لګېدلي وو ټیک دی جی پښتو ادب کې خو بیا ډېر زیات اصناف دي نو تاسو کوم صنف خوښ کړی دی او لیکلی مو دی یاره ما په غزل باندې ډېر کار کړی دی که نه زما وخت د سره غزل خوښ دی او غزل مې لیکلی دی ټیک دی جی نورې پوښتنې به درنه هم کومه چې کومې رایادېږي ملګري به هم دغه تمه لري نو خپل غزلې او که نظم وموي نو هغه به راسره شریکوي بلکل ارشاد دا یو غزل دی چې ارشاد ماته مې پیالۍ کړې میخانه پرېږدم ماته مې پیالۍ کې میخانه پرېږدم اوی سوم د مینې افسانه پرېږدم او نور یې د جوړولو کوشش نه کوم نور یې د جوړولو کوشش نه کوم بس ته ماته شوې آینه پرېږدم او نشته پکې مینه نفرتونه دي نشته پکې مینه نفرتونه دي خاره په ډېر درد د تماشه پرېږدم او نوم یې د شربت دی کنې زهر دی نوم یې د شربت دی کنې زهر دی ځکه ډکه شوې پیمانه پرېږدم
او مرګه په راتلو دې هرکلی وایم مرګه په راتلو دې هرکلی وایم ګران د چا یادونه جانانه پرېږدم. ډېر ښکلی ډېر اعلی. عبدالغفار ګران صاحب پوښتنې به درنه هم کومه خو نظم اړخته رازو نو خپل دغه نظم را سره شریک کړئ نو ډېر زیات به خوشحال شو. دا نظم د سره شریکومه د نظم نه مخکې دا یو څو شعرونه دي چې مبتلا یو د دنیا په خوشحالو کې مبتلا یو د دنیا په خوشحالو کې وفا نشته دی بې حسه رنګینو کې د اخلاص د تلې خیال پکې پکار دی د اخلاص د تلې خیال پکې پکار دی فکر نه وي د دنیا په لیونو کې. او نظم دی چې لیکمه پیغام مالک ستا په نوم زه خو یو بنده یم نادان یمه ډېر زیات خطاکار یمه نه مې شته منزل روان کاروان یمه ته رحم کوونکی زه دا منم دې نه هم خبر یم په یوه توبه ته ټول ګناهونه د انسان بخي زه هم یو بنده یم خطاکار یمه ته مې کړې په لار خیر که بېلار یمه ومو کړې بخشش د مصطفی په نوم لیکمه پیغام مالک ستا په نوم لیکمه پیغام مالک ستا په نوم ټول زما قصور دی زه پوهېږمه دا زمونږ عمل دی زه پوهېږمه زړه نه مو دعا د رب نه غوښتې ده کله مو رضا د رب نه غوښتې ده مونږ خو دنیا په منډو کړي یو خپلې مشغولا په منډو کړي یو هسې رښتیا په منډو کړي یو نوره به دعا د رب نه غواړمه پیله به رضا د رب نه غواړمه نور د خپل عزت او د حیا په نوم لیکمه پیغام مالک ستا په نوم تا سره هر څنګه عذابونه شته کله په فرعون کله امان باندې کله په نمرود کله شداد باندې تا راوستې داسې عذابونه دي نن هم پې ګواه ټول تاریخونه دي مونږ ستا لوی منو خدایي منو ربه مونږ واحد ستا باچایي منو ته مو هر عذاب نه په امان ساتې اخلاص مو په معاشر د خپل حساب ساتې اوس نه مو توبه ده د رښتیا په نوم لیکمه پیغام مالک ستا په نوم. ډېر ښکلی نظم عبدالغفار ګران صاحب ډېره زیاته مننه مو کوم. پروګرام کې به درنه نورې غزلې هم اورو خو ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لافاني څیز دی په دغه لړ کې نن راغلي یو سیمه رحمان بابا راسره ناست دغه ځوان فکر او زلمی شاعر عبدالغفار ګران صاحب دا راسره شریک کړي چې په نن وخت کې مو خوښ شاعر څوک دی؟ په نن وخت کې خوښ شاعران خو الحمدلله زمونږ په خیبر پښتونخوا کې ښکلي ښکلي شاعران شته دی خو زما خپل ذات خود لکه داسې عباسین یوسفزی صاحب شو ښکلی لیکي ښایسته زړه پورې لیکي او ورسره داسې لکه مثال محمد ګل منصور صاحب چې کوم دی نو هغه لیک مې خوښ دی. ټیک دی جي ملګرو سره دا هم شریک کوي ستاسو کتاب چاپ دی که نه دی چاپ؟ نه جی زما کتاب لا چاپ نه دی او خپله کوشش کوم هلې ځلې کوم چې انشاءالله چاپ یې کړو. ټیک دی جي د بل غزل غوښتنه درنه پروګرام کې کوم نو خپل یو غزل را سره بل هم شریک کړئ نو ډېر زیاته به خوشحال شو. دا یو غزل دی د ورکوټي بحر والا دی نورې د اعتبار خبرې مه کوه بس د انتظار خبرې مه کوه ډېر مې د نږدې نه پېژندلی دی اوس مې د دلدار خبرې مه کوه او ټک په درله درکې ځان تې وساته ټک به درله درکې ځان تې وساته دې وخت کې د یار خبرې مه کوه هر سړی په بډه باندې پیاس ساتي هر سړی په بډه باندې پیاس ساتي چا سره په لار خبرې مه کوه ما کړې غریب نیولې په هیبت یاره ما کړې غریب نیولې په هیبت یاره دومره په تلوار خبرې مه کوه زه غفار پې ډېر والله دردېږمه ما ته مې د پلار خبرې مه کوه. ډېر ښکلی ډېر اعلی عبدالغفار صاحب پروګرام اخیره کې درنه د یو غزل بله غوښتنه کومه نو خپل یو غزل را سره بل شریک کړي. غزل دی چې درد مې د لفظونو نه بهر نه شو درد مې د لفظونو نه بهر نه شو ژوند مې وله ورکو خو دلبر نه شو ورکه ګمراهي شبا کې نشته دی ورکه ګمراهي شبا کې نشته دی دغه تورو شپو باندې سحر نه شو او داسې نفرتونو دی وجلی دی داسې نفرتونو دی وجلی دی زړه مې ستا راتللو ته اوتر نه شو او غم لکه کافر دی چاله څه ورکوي غم لکه کافر دی چاله څه ورکوي سترګو د یعقوب له چې نظر نه شو او ګرانه چې تقدیر کې غیرت نه و ګرانه چې تقدیر کې غیرت نه و هغه یو سړی مې د خیبر نه شو. ډېر ښکلی ډېر اعلی عبدالغفار صاحب اخیره کې مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل.
خپلو ټولو ملګرو ته زما د طرفه دا پیغام دی چې هر سړی لکه په خپلو مشرانو عزت پکار دی، د کشرانو باندې شفقت پکار دی، دغه رنګې د استادانو قدر پکار دی او د خپل چاپېریال د ټولو خلکو خیال ساتل پکار دي. نو زه وایم چې دا میسج به کافي وي. ټیک د جي ډېره زیاته مننه مو کوو چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو. ملګرو زموږ د پروګرام مقصد خوارور رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شیشه شریکول. په دغه لړ کې نن راغلی یو ځوان فکر او زلمی شاعر راسره په دغه پروګرام کې ناستې وکړو. زموږ ویډیو ملګرو سره شیر کړئ، چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.